ګوره لکه ما ته پته نه وه چې دا بهره خلکه په سالن کې الوګان اچوي. ما خو ویل که مونږ بس صرف الوګان غټ غټ کټ کو بس په سالن کې ور واچوو یو دیګ ښوروا پکې وکړو. دلته ښوروا والا سیسټم نه دی، هغه الوګانې داسې مزېداره فرای کلي وو. صحیح ده، ډېر مزېدار یې فرای غټ غټ وو خو فرای کلي الوګانې او هغه سره مرچ نه یا سره اوږده مرچ او خطرناکه ډبل نه اوږده سره اتک سره هغه مرچ وو پکې. اوف، او د تایلینډ مرچ نو یو مرچ کې دی وخوړ ماهي که نه، یو مرچ د تایلینډ وخوړه، انعام دله در کوم. زه مرچکي ما پرېښي یو مرچ د تایلینډ وخوړ، انعام دله در کوم. هله د یو کس د پسې نمبر راولېږه ماهي. ماړه یو خدای زه پوز یې له راوسته په ویډیوز باندې په هر یو کمنټ کې به د نمبر یې رالیږلي. زنګ ورته ووه زر کوه شابه. زه ماړه دماغ خو مې نه دي خراب په ویډیوز باندې ګوره زما د دې اکاونټ ویډیوز چې دي که نه ټول په ټرینډینګ کې روانې دي. د دې باوجود دی په کمنټو کې ټولو نمبر یې رالیږلي دومره بې انتها یې ماړه تباه و برباد کوچې. خبره واوره اوس نمبر یې شو، زه ورته ټلیفون وکړم. ما خواږو مړې هسې دې اخواږه سب سې لاړ ملته مې رایسته یا اډۍ یاره لرې که ظالمې ما ورته ټلیفون کوه. دلته دومره رالیږي که نه چې تپوس یې مه کوه او نو ته تپوس دته کال کې مې ورته کوو که نه دا دې بل درته نمبر راولېږلو. واله وکړه ورپسې کال چې څه وي درته. کومه دی د دې ګران کمنټ نه بره وګوره. ګرانه کال ته راځي. دا د پاکستان نمبر دی، مړه پاکستان په نمبر زه ټلیفون نه کوم. هغه نوکل دغه د بار نمبر پاکستان نمبر باندې ټلیفون نه کوم. ولې بیلنس ته نه کټ کوي؟ نو ګرانه بس بچي 2000 فالوورز کم دي بس بیډی تا کالا 0314 دوړه کوي څه دی بچا تخته کوي. د ګوره زما خبره واوره مانه د عزت دومره بې انتها پوزې له راوستیم که نه چې ګوره زما د دې اکاونټ ویډیوز فل ټرینډینګ کې روانې دي. د دې باوجود په ویډیو باندې کمنټ یې ان دي که نه نو ښه کمنټ د دی نه مه غواړه خو دی به ټولو نمبر یې رالیږلي. ماړه نو ته چې هغه زه وایم چې ورشئ تاسو د چېرته اولم به یې خیرنو زه خبرې څه وایم دلته کمنټ خشته کمنټ کوئ زه د خشته کمنټ به زه جواب هم ورکوم خو نه نمبر یې به رالیږي. بیا د دې نه بعد یوټیوب ته لاړ شي که نه یوټیوب باندې چې ما څومره ویډیوز اپلوډ کړي دي نو هلته به په کمنټو کې ښه زړه سپک کي. او خبرې زه څه وایم صحیح ده. زه الحمدلله یاسینه ښه یم. زه څه وایم خبرې زه یم چې یو چا د نمبر نه یې غوښتی په خپله که نه په خپله او یو ګوره ته اوس د دی سله ځان او دی سله کمپیر کې داسې ته ځان زه په دې خبره قسم خوړلی شم که نه قسم ماهي صحیح ده. او دا چیلنج دی ټول ټیک ټاک ته زما 4 کاله په ټیک ټاک کې وشو صحیح ده 4 کاله. زه بیا د ټیک ټاک کې تا نه ډېره کشر یم زما 2 کاله وشو. ستا 2 کاله زما 4 کاله وشو. که هر چا په ما ثبوت کړل چې ما چاته ویلي په هینډ باکس کې چې نمبر دی راکړه که هغه هلک یې وکړي چې نه لس زمري ورته ولم خالي پروف دی راوړي. رښتیا بېګا داسې کار وشو چې ولي الله جیري او کلیل ناستو نو ما ته اوس دلته کې بار بار شوکېږي او ما ته دی وایي چې کلیله والا ما ته یاره سبا به مې بیا په فاریو کې ویډیوګانې هم څوک را کنټرول نه کړي. ډېره اوچته کلې وه که نه اوس فاریو کې ګرځي دړه هوریا او دا هغه ما پې پنشمنټ نه دی کلی دغه جینۍ
اما قیره اوچته کړې وه اوس پاریو کې ګرځي مړه ګوره دا دوه کسان هم چې یو ځای شي او د یو جینۍ راوچته کړي او بیا په فاریو کې ګرځي او بیا ویم په غلطه خو بالکل نه فاریو کې ګرځېدل غواړم بیا به هسې بې صبه راته دلته کې زما خو ګوره د دماغو بروسه نشته زما د خولې نه څه ګډه وډه خبره بیا وځي ستا خو څه پته نه لګي سایکو بیا مې شنې چوکې ته هم رسېدلې یم ته خو ته سایکو خو د تاسې نه هېڅ پته یې نه لګي د موټ کله کله بابا دوره راځي خیر دی پیریان ماماګان ماماګان د باندې راځي او که د پیریان ماماګان را باندې راځي ستا نه زال لیونې چا دې شم عادله ویری ګډ عادله به زه ستا مونتیس لیولې به زه مونتیس لیول نه مننه بعد ګرځم اکاؤنٹ کی نمبر کم یو دی ای بتا ته ما سو پیری ویلکم کو تا مال جواب رانو کو ته ما ته اوس هاي دا ولی وجه نور رحمان استا فیملی مطلب کزن وغیرہ دی او مالته تایلند کې دي زمونږ فیملی دلته ډېره زیاته راځي ټول بزنس کوي زیات اکثر تار پسې کالو کوئی سم تیار کړي نو زما خو یو نه زما خو لس کزنان دلته یې اکثر زه هغې ټول بزنس کوي که نه بس زم بزنس شروع کوم زم بس ویم چې بس خو زه ټریول نشم کولی بیخي زما مرګ شي سم زه ویم چې انسان شاپینګ له ولې بهر ځي خو بس آنلاین دی اډر کوي یا دې ولا مې راوړي ما دا جوړه اډر کړې وه او ان سټیچ راله زه سمه ډېره خفه ما وي اوهو دومره غټه دوکه ما سره وعلیکم السلام چې مطلب دا نیلز څه دي نیلز ایکسټینشنز دا به د دې بزنس به شروع کوم آنلاین به خلک آرډر کوي زه به ورته ټي سی ایس کوم د هغې هغه پیکینګ زما ډېر زیات خوښېږي دومره ښایسته پیکینګ کوي د څه شي دا ایکسټینشن نیلز که نه او دا ډیر زیات بې انتها خلک خوښوي زه پهله خو یې زه ډېر زیات خوښوم چې زه وایم چې زما ښایسته نیلز وي ښایسته آرټ پې شوي زه یې پهله ډېر زیات خوښوم ما نه خو دنیا زما خویندې اخلي نیم غټ بزنس به مې خویندو ته وقف کړي هغه یې بیا رانه اخلي مطلب نیمه فایده کوره ده او ګوره بیا به امي ته وایم که نه چې بس امي دا دي او وخت کوي او بس امي به وایي چې بس دا مه سیل کوه بس د دې پیسې ما نه واله ایموشنل اتیاچار زه به بس دا بزنس کوم وعلیکم السلام د ټولو وعلیکم السلامونه دا وګوره دا هلته کې تایلنډ کې دا نی بوټل کم یو شټینګ او شته دی ولې نشته دا سټینګ دلته کې دومره بې انتها ښایسته موسم دی که نه بې پروا ویلکم چې بس الله دې وکړي د خیره سره نن باران وشي رحمانه دا یو کس ته وایي زه اول خان یم ما در سره فالو که خیر دی یو فالوور به دې زیات شي دې فالو که نه دا رحمان چې دا آخر خان دی دیم در سره فالو که ته اول او دی آخر
ټول دغه دي دلته خو باران دی کوم ځای کې باران دی په پاکستان کې کوم ځای کې باران دی صرف وریځ ده باران خو چرته هم نشته بارانونه به اوس شروع کیږي په باجوړ کې باجوړ چرته یې اشنغرۍ سره نږدې راځي ها باجوړ باجوړ دی نه دی تورغر نه تیمرګری دا تیمرګره خو چې دا نو دا داخلته کې نمک منډۍ سره راځي ټیک ده ما داسې لګي چېرته لاس مې ور سره ونه لګي او دا بل چې دی دا بل نوم چې واغشتو چا تورغره نو دا خو ما د چرګانو چوک ښکاري دویم نوم ورته تورغره غشتی شي تیمرګره په کوم ځای کې ده ظالمې چېرته د کوهاټ سره ده تیمرګره ته چې ورسېدې خو دې طرف د سوات ته روډ تللی او سیده باجوړ ته تللی ها سوات سره دی ماړه باجوړ او نوم مې هم داسې اورېدلي لږ لږ دی زیات نه دی اورېدلي کوهاټ مې اورېدلی دی نوم ډېر ښایسته مطلب راته پته چې دلته دې خوا پاتې کېږي مونږ سره ګاونډی دی پېښور سره ګاونډی دی او دا سوات چې ګرنو چېرته بل خوا راځي پته نه لګي چېرته راځي اوس چېرته لاس مې غلطه خوا دې خوا نه شي اوبه لګي ورسره نو چېرته دغه به راوغورځېږي د سوات چېرته دیوال میوال چېرته غر نه مونه لړه شي تو کوم ځای زه کور کې یم په روډ باندې ډېره زیاته ګرمي اګینې کله کله زه په روډ ناسته یم او لایف مې آسیان کړي هلته مې ایکسټینشن ځان ته لګوري یا دومره ګران ګران نومونه زه نه پېژنم ما ته نومونه مالې بیا پې زه کنفیوزډ یم بیا رانه خپل لوکیشن امیري بیا ما ته پته نه لګي چې زه چېرته اوسېږم وایي جوړې زه چېرته غلطۍ سره ګوره ځمکه ګردش کوي که نه زه وایم چې دا به کومه ورځ باندې زمونږ دا پېښور امریکې ته ځي ځمکه ګردش کوي دې ځله په یخنیانو کې چې دی که نه نو پېښور په کشمیر کې رالی وه همت ویلکم دی قربان منصوري سره هدی دا چېرته دی ګورئ بس ځمکه ګردش کوي ټیک ده د خلکو چې دی که نه نو د خلکو ملکونه ویم ځایونه چې دي که نه نو هغه بل ملک ته ځي نو زه وایم چې پېښور به کله امریکې ته ځي خلکه به بیا وایي پېښور سټیټ اف امیریکا وایي سهار کوم زما څومره واړه واړه خوبونه دي یار عید مبارک که نه دی عید ختم شو بس دی 3 ورځې تېرې شوې یار د اکاونټ کې زما نمبر نشته دی جیمیل دی پکې جیمیل مې پکې نه دی اچولی جیمیل به پکې وي بغیر جیمیل نه کېږي یا خو دې ګوره اپل آی ډی سره کولاو کړی دی یا جیمیل دی چې نمبر پکې نشته فیسبوک سره مې کولاو کړی و خو هلته نه چې دی که نه هلته نه پکې جیمیل ایډ کا یا پکې نمبر ایډ کا نمبر زما څه چې کومې نمبر رسېدي هغه چې زه ورچوم هغه په ټولو نمبرو زما یو اکاونټ دی بیا جیمیل جوړ کا جیمیل جوړ کا هغه پکې ور واچو که نه نو فیسبوک نه به دا اټومیټیکلی ریموو شي جیمیل خو زما څه خپل راسه دی دا به زموږ نصیب خراب دی مړه زموږ په نصیب کې لیول شته نه ولې ته وایې جیمیل پکې نشته نو جیمیل پکې قسم دی که ما فیسبوک څخه دغه خو هر څه لګوي ما پکې هر څه ور څوک مې دې انفالو کړه خو همتالی در کومه که نه زه وایم چې څه ګوره نو داسې کار وکړه ټیک ده جیمیل جوړ کا الګ سي خو چې هر څه پکې وي بیا جیمیل فل نه اخلي
دلته پکې جیمیل ایډ کول خو درځي که نه 2 step verification نه دلته 2 step verification خو نه دی او جیمیل چې پکې ایډ کې هغه به دې automatiquely د فیسبوک نه هغه ریموو شي نو بیا چې هغه جیمیل ورکې او دا دی هلته به ویریفیکیشن کوډ درته درشي ویریفیکیشن کوډ به ته باته ووایې اینه بعد به زه دلته کې دا کولاو کوم پاسورډ به وله ریسیټ کړم هوښیاره یم ټیک ده بس تاسو میاسې قدر نه کوئ مړو تاسو چې زما قدر کولو که نه نو نن به زه زما یو لاس د سرو یو به د سپینو اوس جیمیل نه اخلي نو څه به اوسه کېده بس بیل یې جوړ که توبه استغفر پرې چې زه ایسټینګ نه ورته ګوټ واخلم ځکه چې دا خبره ډېره زیاته سیریس ده زما په فیسبوک خو پاسورډ راځي نو مشکل نشته خو ستا فیسبوک ورسره ایډ دی نو ستا خلکو ته پته ده چې یاره دا دغه دي دلته چې بیا کوم تا سره په فیسبوک باندې فرینډز دي ته یې بیا لرې کې په خپله که نه صحیح ده ته ما ته راسینډ کړه زه بیا وګورم چلا پوا کې